د فلم په شروع کې موږ یو وکیله ګورو چې نوم یې کیتلین وي. هغې ته یو نوی ګاګ پولي راځي او ورته وایي زه د ماشومانو د ساتلو کار کوم. په دې نږدې وخت کې زما نوکري ختمه شوې ده او زه د اضافي خرچو وس نه لرم، خو زما د کور مالکه کرایي زیاتوي او زه یې نشم ورکولی، ځکه خو ستا مدد ته راغلی یم. کیتلین د هغې مدد کوي. وخت تېرېږي او د کیتلین لور پیدا شي او لږه غټه شي. د هغې یوه بله مشره لور هم وي. د ماشومانو ساتل او خپل دفتر سمبالول د کیتلین دپاره یوازې ډېر ګران وي. د هغې کور په مین روډ وي، ځکه نو هغه هر وخت په دې ویره کې وي چې هسې نه ماشومانان بهر لاړ شي او ګاډي پرې وخیجي. یوه ورځ هغه د ماشومانانو سره د سودا لپاره بازار ته وځي او هلته بیا د پولي سره میلاویږي. هغوی په خبرو لګیا شي، خو د کیتلین لور ورسره په منځ کې خبرې کوي. پولي کیتلین ته وایي زه ګورم چې ته د خپلو ماشومانانو په باره کې ډېره پریشانه یې. ما درته ویلي وو چې زه د ماشومانانو ساتلو کار کوم، یعنې نانیتوب کوم، خو نن سبا مې کار نشته. که ستا خوښه وي نو ما په کار کا. کیتلین خوشحاله شي خو لږه په شک کې وي، ځکه په یو پردي سړي سمدستي باور کول ډېر ګران وي. نو پولي ورته وایي ته زما پخوانی مالکې ته فون وکړه او زما په باره کې ترې تپوس وکړه. کیتلین ټلیفون وکړي او هغه ښځه د پولي نه ډېره خوشحاله وي. هغه ورته وایي چې پولي زما د ماشومانانو او کور ډېر ښه خیال ساتلو، خو اوس زما بچي غټ شوي دي، نو ځکه موږ هغې ته ضرورت نه لرو. د دې خبرو نه وروسته کیتلین او د هغې خاوند پولي ته نوکري ورکړي. څو ورځې تېرې شي. کیتلین ګوري چې د هغې دواړه لوریانې د پولي سره ډېرې نږدې شوې وي. یوه ورځ کیتلین وایي چې نن غرمې ته زما ملګري راځي او زه به پخپله هر څه پخوم. د هغې خاوند پولي نغري ته هم نه پرېږدي، خو په دې کې موږ ګورو چې پولي په پټه نغري ته ننوځي او د کیتلین په پخلي کې څه شی ګډ کړي. بیا هر څوک ډوډۍ ته کښېني او خوند ترې واخلي. پولي هم ورسره ناسته وي. د کیتلین ملګري د پولي نه د هغې په باره کې پوښتنه کوي. پولي وایي چې زه غریبه یم، هېڅوک مې نشته او په دې ښار کې ګزاره نشم کولی، ځکه خو بېرته خپل کلي ته ځم. کیتلین ورته وایي دا خبر خو تا ما سره نه وکړې. هغوی دا خبره هلته پرېږدي، خو چې کله شپه شي نو د پولي نه بغیر د کور ټول کسان ناروغه شي. پولي شوروا نه وه خوړلې، نورو ټولو خوړلې وه. دا څپه وه چې هغې په ډوډۍ کې څه ګډ کړي وو، خو د چا ورته خیال نه شو او کیتلین ځان ملامته ګڼي او جاړي چې زه هېڅ کار صحیح نشم کولی. پولي راشي او هغې ته تسلي ورکړي. پولي د کیتلین سره هم داسې نږدې شي لکه د هغې د نورو سره چې وي. کیتلین ته یقین شي چې د پولي د ښه ناني به ورته میلاو نه شي، نو ورته وایي چې کلي ته مه ځه، زموږ په ګیسټ هاوس کې پاتې شه، دلته به درته نوکري هم وي او د اوسېدو ځای هم. پولي ډېره خوشحاله شي او سمدستي هر ته لاړه شي. حالات نارمل شي. د کیتلین نوکري هم ټیک روانه وي او ماشومانان هم خوشحاله وي. خو پولي په پټه یوه لوبه شروع کړې وي. هغه د هغې مشره لور د کیتلین خلاف لمسوي. هغه ورته وایي ستا مور ډېره خرابه ښځه ده، هغه صرف د ښه کېدو ډرامه کوي. اوس هغه ماشومانان په ډوډۍ کې خپلې مور ته وایي ته ښه مور نه یې، تا له موږ سره مینه نه کوي، زه به هېڅکله ستا غوندې نه جوړېږم. د کیتلین زړه مات شي او وایي نه لورې زه تا سره ډېره مینه کوم. هغه چې کله د خپل خاوند نه تپوس کوي نو هغه هم د پولي طرف اخلي. کیتلین بیخي ماته شي او خپلې کوټې ته لاړه شي. بیا یې خاوند ورشي او معافي ترې وغواړي، خو وایي چې پولي بده ښځه نه ده، هغه ډېره ښه ښځه ده. ورځې تېرېږي. نوڼه یې د پولي سره نورې هم نږدې کېږي او د کیتلین خاوند هم هغه ډېر خوښوي، ځکه هغه د هر چا ډېر خیال ساتي. د دې وجې نه کیتلین یېرېږي. د نوي کال په شپه هغوی تماشو ته لاړ شي او کله چې واپس راځي نو د لور د کوټې نه یې غږونه راځي. هغوی چې دننه ورشي نو لور یې ډېره وېرېدلې وي او په لاس کې یې پټاخۍ وي. کیتلین به غوسه شي چې دا چا اخیستې دي. پولي ترې معافي وغواړي او وایي ما ته پته نه وه چې هغه به وېرېږي، ما ویل چې خوشحاله به شي. کیتلین په غوسه کې پولي ته وایي ته د خطرې په باره کې سوچ نه و کړی، نن تا ثابته کړه چې ته زما د بچو خیال نشې ساتلی، د دې کوره وځه. کیتلین خپله فیصله وکړي، خو پولي د کور ټول کسان د هغې خلاف کړي وي. خاوند او بچي یې پولي ته زارۍ کوي، خو کیتلین هغه د کوره وباسي. د پولي د تلو وروسته د کیتلین کورنۍ خفه وي. هغه خپله لور خو پوهه نه کړه، خو خپل خاوند ته وایي هغه داسې نه ده لکه څنګه چې ته سوچ کوې، هغه خطرناکه ښځه ده، ځکه مې وشړله. خو خاوند یې خبره ونه مني او نور هم ورته په غوسه شي. کیتلین فیصله وکړي چې هر څه به سموي او ځان به رښتونی ثابتوي. هغه یو وکیله وانه یو پلان جوړ کړي. پولي پسې لاړه شي او معافي ترې وغواړي او بیرته یې کور ته راولي چې خاوند او بچي یې خوشحاله شي. بیا کیتلین خپل یو ملګري ته وایي چې جاسوس وي چې د پولي په باره کې معلومات راټول کړي چې د هغې اصل مقصد څه دی. کله چې پولي په کور کې نه وي هغه د هغې کوټه وګوري او یو څه شی پکې پیدا کړي او پټ یې کړي. هغه چې وتلو ته تیار شي پولي یې ونیسي، خو په عجیبه توګه هغه پرېږدي چې لاړ شي. جاسوس کور ته لاړ شي، کاغذونه وګوري او چې څه پکې ولولي نو بیخي حیران پاتې شي. هغه د کیتلین په ځای پولي ته فون کوي. بل خوا کیتلین هم چپه نه وي ناسته، هغه خپله هم تفتیش کوي.
په هغه ښځې پسې لاړه شي چا چې ورته د پولي صفتونه کړي وو. هلته ورته پته ولګي چې پولي دروغ ویلي وو. هغه کله هم د ناني کار نه و کړی. هغه په اصل کې نشهیي وه او دا بله ښځه هم د نشو عادي وه. هغوی دواړه د نشو د خلاصولو په مرکز کې میلاو شوي وو. پولي لږه ښه شوې وه او نوکري یې غوښته. نو د مرکز مالکه یې پویه کړې وي چې دروغ ورته ووایي. کیتلین په هغې ښځې غوسه شي چې تا زما ژوند تباه کولو. هغه خپل خاوند ته راشي او د پولي دروغ ورته ووایي، خو خاوند یې بیا هم د پولي طرف اخلي او وایي چې دې صرف د نوکرۍ دپاره دروغ ویلي دي. دا څه غټه ګناه نه ده. کیتلین ډېر خفه شي او لاړه شي. په بل سین کې پولي د هغه جاسوس سره میلاویږي. هغه ورته د ریبیکا په نوم غږ کوي. پولي نه حیرانېږي ځکه هغې ته پته وه چې هغه ورپسې ګرځي. جاسوس ورته وایي ما ته ستا نوم او ستا د کلي پته لګېدلې ده. ته د کیتلین د قصې په باره کې معلومات راټول کړي وو. هغه دا راز ښکاره کړي چې د کیتلین اصل نوم جنیفر دی. کله چې هغه وړه وه هغې په یو کور کې اور اچولی و چې پکې ټوله کورنۍ مړه شوې وه، خو صرف یوه جنۍ پکې بچ پاتې شوې وه چې نوم یې ریبیکا و او هغه ریبیکا ته یې او د هغې نه وروسته کیتلین پولیسو ته ویلي و چې پلار یې پرې ظلم کولو ځکه یې دا کار کړی و او بیا د هغې ښار نه تښتېدلې وه. اوس ته د خپلې کورنۍ بدله اخیستل غواړي. پولي ورته وایي اوس خو ته زما په پلان پوهه شوې. جاسوس ورته وایي زه غواړم تا پوهه کړم، غوسه پرېږده او خپل ژوند سم کړه. زه به د کیتلین سره خبره وکړم چې ستا نه معافي وغواړي او پیسې به هم درکړي. پولي په دروغه وجاړي او ومني، خو په بل ساعت کې هغه د بیسبال ډنډه راواخلي او د هغه جاسوس سر په ډېر زور ووهي او هغه مړ کړي. هغې یې مړی کړی وي خو هغه نه ویرېږي ځکه هغې ته دا راز پټول پکار و. هغه مړی پټ کړي او ټول ثبوتونه ختم کړي. پولیس مړی پیدا کړي او چې کیتلین خبر شي نو زړه یې مات شي. هغه پولي ملامته ګڼي خو پولیس یې خبره نه مني. کیتلین په ډېر غم کې کور ته راځي. ملګری یې مړ شوی. هغه خپله غوسه په پولي وباسي او وایي زه به تا ته نور اجازت در نه کړم، په دې ټایم د کور نه وځه. چې کله هغه پولي په زور وباسي نو لور ایما یې منځته راشي او هغه لږه زخمي شي. خاوند یې چې دا ویني نو سوچ کوي چې کیتلین لیونی شوې ده او هغه د خپلې کورنۍ نه جدا کړي. کیتلین د خپل زوی سره په میچ کې میلاو شي. لور یې هم هلته وي او ورته وایي مورې پولي مه تنګوه، هغه بې ګناه ده. تا ته پته ده ما د هغې په کوټه کې څه پیدا کړي. دا یو مضمون دی چې پکې د هغې د ټول ژوند قصه لیکلی شوې ده چې څنګه یې کورنۍ په اور کې سېزلی شوې ده. هغه مضمون خپلې مور ته وکړي او په خپله ډوډۍ ته لاړ شي. کیتلین چې هغه ولولي نو بیخي حیرانه شي. هغې ته خپل پخوانی وخت ور یاد چې هغې ته پته ولګي چې پولي د بدلې اخیستلو لپاره راغلې ده. هغه په منډه کور ته ځي چې بخښنه ترې وغواړي. خاوند یې بهر انتظار کوي خو چې کله هغه پوه نه کوي نو پوهه شي چې کیتلین کور کې ده او ویریږي چې هسې نه پولي ته نقصان ورسوي. دننه کیتلین پولي ته زارۍ کوي او معافي ترې غواړي. ما ته پته لګېدلې ده چې ته ریبیکا یې او د بدلې اخیستلو لپاره راغلی یې، خو باور وکړه ما ستا د کورنۍ د وژلو اراده نه لرله. زه صرف په خپل پلار غوسه وم. پولي ورته وایي آیا ته سوچ کوې چې زه به ستا په خبرو یقین وکړم؟ کلونه مخکې ستا په خبرو پولیس غولېدلي وو. زه به ستا د کورنۍ داسې توري کړم لکه زه چې تا توري کړی یم او د هر څه مخکې به زه تا مړم. هغه په کیتلین د چاقو ګزار وکړي. کیتلین د خپل ځان بچ کولو کوشش کوي او د خپلې لور په فکر کې وي. هغه په مشکله خپله لور واخلي او په ګاډي کې کیني. پولي د ګاډي شیشې ماتوي. کیتلین په تیزۍ سره ګاډي وباسي خو پولي د ګاډي مخې ته راشي. په دې کې یو بل ګاډی په پولي وخیچي او هلته مړه شي. په دې کې د کیتلین خاوند هم راورسي. هغه پوهیږي چې څه خو غلط روان دي خو د پوره قصې نه نه خبر. د هغوی یو ملګري په حادثه کې وژلی شوی و خو شکر دی چې د کیتلین کورنۍ بچ شوه. په اخر کې خاوند یې په کیتلین یقین وکړي او بخښنه ترې وغواړي. د هغوی ژوند بیرته نارمل شي خو لور یې په هوا کې داسې خبرې کوي لکه د پولي سره چې خبرې کوي. یا خو هغه د صدمې د وجې داسې کوي او یا څه بل څه دي. او فلم په دې پټ راز میسټري باندې ختمیږي. که ویډیو مو خوښ شوی وي نو ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.